د حسنین مور کور ته راوړل شوې ده او داسې خبرونه راځي چې حسنین خپل مور سره ملاو کړی شوی دی. دغه هلک چې خپل مور یې په ډېر بې دردۍ سره وژلې وه، آیا هغه رښتیا خپل مور سره ملاو شوی دی او که نه؟ ټول تفصیل به تاسو هم دلته وګورئ. حسنین چې یو داسې بدنام ماشوم چې په ټیک ټاک باندې به هغه ویډیوګانې جوړولې، په ټیک ټاک باندې هغه د خپل ځان د مشهورتیا لپاره تر هر قدم پورې تللی شو، ځکه خو هغه ډانسونه هم کړي دي، داسې بېهوده غلطې ویډیوګانې هم راغلي دي چې هغه اخره کې خپل پلار صرف په دې وجه باندې ووژلو چې هغه ته غوسه کېدلو چې سمو خلکو سره ګرځه، سم کارونه کوه، ټیک ټاک مه کوه، پبجي ګیمونه مه کوه، ټوله شپه موبایلو ته مه کښېنه. نو په دې وجه باندې هغه خپل پلار وژلی و. اوس د هغه په باره کې دا تفصیل دا خبر تاسو ته درکوم چې د هغه مور کور ته راوړل شوې ده او د هغه د مور کور ته راوړلو نه پس ځینې کسان داسې وایي چې حسنین خپل مور سره میلاو کړی شوی دی. خو دا تفصیل به هم تاسو ته درکوم، د هغوی خبرې به در سره هم شریکوم. اول درته دا تفصیل درکوم چې د حسنین مور بالکل د هسپتال نه کور ته جین شوې ده، یعنې لیږل شوې ده. په خبرونو کې داسې راځي چې د هغې 3 غټې اپریشنې شوي دي، ځکه چې هغه ډېره زیاته زخمي وه او د دغه اپریشنو نه پس هغه بیا کور ته لیږل شوې ده. وایي چې اوس یې طبیعت ښه دی، خو بیا هم هغسې ښه نه دی. داسې هم ویل کېږي چې د هغې په وړاندې داسې ذکر کول نه دي پکار چې د هغې خاوند مړ شوی دی، ځکه چې هغې باندې به ډېره سخته وي. تر کومه پورې چې د حسنین خبره ده، نو ویل کېږي چې حسنین خپل مور سره ملاو شوی. قدرمنو دوستانو، حسنین نه هم یو انټرویو اخیستل شوی ده. حسنین په خپلو خبرو کې ویلي دي چې مور مې رانه ناخطایي کې لګېدلې ده، زه ډېر زیات خفه یم. هغه مور بسې هم خفه دی، خو د پلار په باره کې هغه بیا هم سختې خبرې کړي دي. ویلي چې پلار مې را سره ډېر زیاتی کولو، پلار مې زه وهلم ټکولم به ان تر دې چې په کور کې به هم وهل ټکل کول او په موږ باندې به ظلم کول. خو قدرمنو، یو پلار هم داسې نشي کولی. د لایف سټایل نه پته لګي چې په ده باندې پلار ډېرې زیاتې خرچې کولې، دا ورته ډېر زیات ګران و او کومې خبرې چې دا کوي په هغې کې ماته خو هېڅ حقیقت نه ښکاري، ځکه چې هېڅ یو پلار داسې نه کوي چې په خپل بچي باندې تر دې حده پورې ظلم وکړي. نو په کار ده چې الله پاک ته نوره توبه وباسي. کوم دروغ خبرونه چې دا په میډیا سوشل میډیا باندې خوروي، د هغې نه ځان وساتي او الله پاک ته توبهګار شي. قدرمنو، دا یو تازه خبر چې تر تاسو مدر رسو، هغه تر اوسه پورې خپل مور سره نه دی